السلام علیکم دوستانو. نن د مډرن افغانستان د ارمانجن او د خپلواکۍ اتل غازي امان الله خان د شپېتم تلین دی. امیر امان الله خان د 1892 زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیټه زیږېدلی و او د 1914 زیږدیز کال د اپریل په 25مه نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې چې نن ورځ یې د 22 تلین سره برابره ده. د خپلواکۍ دغه اتل د 1919 زیږدیز کال نه تر 1990 زیږدیز کال پورې د افغانستان باچا و. هغه باچا دی چې په 1919 زیږدیز کال کې د خپل ملت په ملاتړ سرمخ انګریزان له هیواد څخه وشړل او د یو خپلواک او سرلوړي حکومت بنسټ یې کېښود چې په همدې حالت افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازي امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بېساري ولسواکۍ او ټولنیزو بدلونونو دوران و. د پرمختګ او عصري کېدو لپاره یې بېدریغه هڅې وکړې. د نجونو پر مخ یې د ښوونځیو دروازې پرانیستې، د یوه مډرن افغانستان پر لوري چټک ګامونه پورته کړل. د لوړو عصري زده کړو لپاره یې ځوانان نورو هیوادونو ته واستول. د ملت د وساینې او پر ځان د بساینې لپاره یې د عصري نړۍ وسایل راوړل. دغه ځوان باچا د کار ډېره انرژي لرله او دا انرژي د ودان افغانستان لپاره استعمالوله. خو د مکار او هوښیار دښمن په پلمه کې راګیر سو چې له پیریانو او ملایانو څخه په ګټه اخیستنه یې هغه کافر کړ او دې ته یې هړستی چې هیواد پرېږدي او افغانستان یو ځل بیا د جهالت بلا په خوله کې پرېږدي. هغه مزل چې ځوان باچا په لږه موده کې کړی و د ناپوه افغانانو لخوا تکبیر سو او دغه باچا بالاخره په 1914 کال کې د اپریل په 25مه نیټه په جلا وطنۍ کې خپل رو د حق دایي ته وسپاره. سیف الدین د شاه غازي امان الله خان د لور د خولې کیسه لیکلې. له وطنه تر شړل کېدو وروسته بابا بیخي مفلسه سو. د وخت خاینینو د افغانستان له سفارته هم پسې واخیستې. په کور کې د ماښام دپاره شی نه و. ځینو خلکو مشورې راکړې چې هغه قلم لیلام کړم چې د افغانستان د خپلواکۍ سند په لاسلیک سوی. خو هر وارې به مې چې بابا ته دا خبره کوله سترګې به یې له اوښکو ډکې سوې او قلم به یې نور هم ټینګ وساتئ. اخر مې مور له انګوشترۍ څخه غمی وکښې. بابا هغه بازار ته یوړ، خرڅ یې کړ. همهغه بېغمه ګوتمۍ اوس هم را سره ده او قلم مو بیرته د افغانستان د وخت ولسمشر حامد کرزي ته روغ رمټ وسپارئ تر څو په ملي موزیم کې یې خوندي کړي. د ملي جمهوري ګوند بنسټ ایښودونکی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وایي چې نن د غازي امان الله خان 22 تلین دی. موږ به هیڅکله خپل مشران او اتلان هیر نه کړو. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی غازي امان الله خان د افغانستان د ازادۍ اتل او نه هیریدونکی بېساري باچا و. ښاغلي داوړ لیکلی دی هغه د خپل وطن او خپلې خاورې او ملت سره بېدریغه مینه لرله او هڅه یې کول چې خپل وطن او ملت په پښو ودروي او ملت یې د نورې پرمختللې نړۍ په څیر ژوند ولرلی سي. نن د دې ستر انسان 22 تلین دی. موږ به هیڅکله خپل مشران او اتلان هیر نه کړو. د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ لیکلی دی غازي امان الله خان له انګریزي استعمار څخه د افغانستان د استقلال بیرته اخیستلو ملي اتل و. باچا افغانستان د نړۍ سیالو هیوادونو په کتار کې غوښت او افغانانو له پرمختګ او هوسا ژوند غوښت. په دې لړ کې د غازي امان الله خان مترقي سیاسي او نظامي کردار ساری نه لري. موږ خپل ملي اتل ته د هغوی د 22 تلین په مناسبت د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو. ګل رحمان همدرد لیکلی دی تاسې تاجک، ازبک او پښتانه نه یاست، تاسو ټول افغانان یاست. موږ بیل بیل ټبرونه یو خو یو ملت یو. غازي امان الله خان.